السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بایاست. ګران دوستانو، زه محمد الله همدرد، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټکنالوژي زده کړه. ګران دوستانو، تاسو ته مې نن په دې ویډیو کې دا طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې که تاسو کوم ملګري بلاک کړي وي، که تاسو ته یې ځای نه وي معلوم، نو تاسو ته به زه په دې ویډیو کې در وښیم چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې د بلاک شویو کسانو ځای پیدا کړو. نو ملګرو، ویډیو شروع کوو. نو ګران دوستانو، تاسو به لومړی راشئ فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله تاسو راغلی او فیسبوک کې چې کله تاسو لاګین شوئ، نو تاسو به په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ او تاسو به دلته لاندې راشئ په سیټینګز اینډ پرایویسي، په دې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو ته لومړی سر کې ښکاري سیټینګز، په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو ته نورې ډېرې اپشنې درته راوړي. نو دوستانو، دلته تاسو لاندې راشئ او لاندې به تاسو ته په انګلیش باندې که تاسو پوهېږئ، تاسو ته به په غټ لیکل باندې لیکلي وي چې بلاکینګ، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله تاسو ملګرو کلیک وکړ، دلته به ستاسو هغه ملګري راوړي چې ستاسو بلاک کړي وي. نو ملګرو، که تاسو ته لومړی سر کې د جمع نشان ښکاري، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو دلته کوم کسان که غواړئ نور هم بلاک کړئ، دلته تاسو نوم ورکړئ او بلاک اپشن بیا کلیک کړئ. لکه دوستانو، دلته تاسو کله چې نوم ورکړ، هغه نفر تاسو بیرته دلته هم بلاک کولی شئ. او د ملګرو تاسو لاندې کوم کسان چې بلاک کړي وي، هغه بیرته څنګه ان بلاک، یعنې بیرته یې له بلاک لیست څخه وباسو. نو تاسو ته دلته ښکاري چې ان بلاک، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ملګرو وایي چې 48 ساعته بعد، یعنې 2 ورځې بعد تاسو کولی شئ چې دغه تاسو له بلاک لیست څخه ملګرو دغه وتلی شئ ملګرو. نو تاسو به په ان بلاک باندې بیا کلیک وکړئ. نو بیا ملګرو، تاسو په ان بلاک هر یو ملګری چې تاسو غواړئ ان بلاک یې کړئ، نو تاسو به هغه ان بلاک باندې به کلیک وکړئ او هغه به ان بلاک شي. نو ملګرو، دغه یوه د بلاکینګ په طریقه چې څنګه کولی شو فیسبوک کې د بلاکینګ طریقه پیدا کړو ملګرو. نو ملګرو، تر ویډیو تر دې ځای پورې وه او هیله لرم چې ویډیو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې په الله په امان. ملګرو، کوم پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې تاسو ویلی شئ.